بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ درس ام اس پینټ پروګرام دی. د ټول نه مخکې زه راځم تاسو ته د ام اس پینټ پروګرام د خلاصولو په طریقو باندې کار کوم چې په څو طریقو باندې خلاصېږي. لکه څنګه چې ما تاسو ته نوټ پاډ ورډ پاډ کې کار وکړو، هغه طریقو باندې چې ما تاسو ته نوټ پاډ ورډ پاډ خلاص کړو، ام اس پینټ پروګرام موږ هم خلاصولی شو. نو راځم اوله طریقه سټارټ راځو، آل پروګرام ته اکسسریز ته راځو او بیا پینټ باندې کلیک کول ته ګورئ. پینټ پروګرام کلیک کړئ نو پینټ پروګرام موږ سره خلاصېږي. دا اوله طریقه وه. بل لازم سټارټ ته رن ته لیکم ام اس پینټ او بیا اوکې بټن کلیک کوم. تاسو وګورئ هلته موږ سره ام اس پینټ پروګرام خلاص شو. بل لازم سټارټ ته رن کې لیکم پی برش، په دې نوم باندې موږ هم کولی شو ام اس پینټ پروګرام خلاص کړو. انټر یا اوکې کلیک کړئ نو ام اس پینټ پروګرام به موږ سره خلاص شي. دا بله طریقه وه. ورپسې موږ سره چې دی د رن ته ځم لیکم سی ام ډي او دلته بیا لیکم سټارټ سپیس ام اس پینټ. صحیح شوه. انټر کلیک کوئ، موږ ته پینټ پروګرام څه کېږي؟ خلاصېږي. یا داسې هم کولی شم چې ورته ولیکم چې سټارټ سپیس پی برش، ما ته ام اس پینټ پروګرام خلاص کړي. ګوره دا بله طریقه وه. یوه خبره چې ما نه پاتې شوې وه، د ورډ پټ پروګرام د خلاصولو یو بله طریقه وه، هغه تاسو ته ما ریکارډ کړې نه وه. هغه داسې وه چې تاسو دلته کولی شئ چې ورته ولیکئ سټارټ سپیس رایټ. رایټ هم د ورډ پټ پروګرام نوم دی. کولی شئ تاسو په دې طریقه باندې هم ورډ پټ پروګرام خلاص کړئ. او یا چې رن ته راړئ دلته ورته ولیکئ رایټ. رایټ هم ورته ولیکئ، انټر کلیک کړئ، موږ سره ورډ پټ پروګرام څه کېږي؟ خلاصېږي. دا طریقه ما نه ریکارډ کې پاتې شوې وه. بل سټارټ ته چې راغلی آل پروګرام دلته وګورئ، دلته بره آل پروګرام نمبر دلته موږ سره پینټ پروګرام راغلی دی. کلیک یې خلاصېږي ورته. او تاسو هم چونان د رایټ کلیک آن ټاسک بار پراپرټیز ټول بار اډرس بار نه هم خلاصولی شئ. لکه زه راړم اډرس بار مې واخیسته، اپلای کم پروګرام دی پکار دی؟ زموږ ام اس پینټ پکار دی. انټر کلیک کاجل خلاصېږي ام اس پینټ پروګرام. صحیح شوه. دې طریقې نه تاسو هم کولی شئ. بس راځم دا بیرته لرې کوم. تاسو کولی شئ شارټکټ ورته هم ورکړئ چې لکه څنګه ما تاسو ته مخکې شارټکټ طریقه وښودله. که غواړئ شارټکټ ورته ورکړئ نو شارټکټ هم کولی شئ. لکه زه راځم تاسو ته اوس د شارټکټ طریقې کار راځم. سټارټ ته آل پروګرام ته اکسسریز ته او پینټ پروګرام باندې رایټ کلیک پراپرټیز ته ځم او شارټکټ کی کې ورته لیکم چې آل کنټرول پی. چې زه کله آل کنټرول پی کیبورډ نه پریس کوم نو ما ته پینټ پروګرام اتوماټیک خپله خلاصېږي. اوکې. اوس تاسو وګورئ چې کله ما ته پینټ پروګرام پکار وي نو آل کنټرول پی کلیک کوم، ما ته اتوماټیک پینټ پروګرام څه کېږي؟ خلاصېږي. اوس راځم تاسو ته د ام اس پینټ پروګرام تعریف ښیم چې ام اس پینټ پروګرام څه لپاره استعمالېږي. دې لپاره راځم وینډوز پروګرام خلاصوم. What is MS Paint and what for we use? MS Paint program سے اس لپاره استعمالیږي. صحیح شوه. نو څه کوم؟ دا د دې تعریف تاسو ته اوس لیکم. دلته راځم. MS Paint is the production of Microsoft and used for used for drawing basic picture and shapes. MS Paint is the consist of title bar, menu bar, caption button, quick access toolbar, ribbon, ruler, status bar, scroll bar, etc. ګورئ وایي ام اس پینټ پروګرام څه دی او څه لپاره استعمالیږي. لیکلی دی چې ام اس پینټ از د پروډکشن آف مایکروسافټ. ام اس پینټ پروګرام د مایکروسافټ کمپنۍ پروګرام دی، د دې کمپنۍ پروډکشن دی. صحیح ده. هر چېرته چې تاسو ام اس وکته، ام معنا مایکرو، اس معنا سافټ، یعنی مایکروسافټ د کمپنۍ نوم دی څوک چې دا پروګرامونه جوړوي. صحیح شوه. نو دغه پروګرام چې دی د مایکروسافټ کمپنۍ پروګرام دی، دې کمپنۍ پورې تعلق لري. ان یوز استعمالیږي فور ډراونګ رسامي، څه رقم رسامي؟ بیسک ساده رسامي، یعنې د ساده تصویرانو جوړولو لپاره موږ د ام اس پینټ پروګرام څخه کار اخلو.
او همدارنګه شیپ د شکلونو جوړول لپاره هندسي شکل وي، منظم هندسي، غیر منظم هندسي، بیضوي، پنځوزلي، شپږزلي، دا اشکال ټول دا شیپونه موږ سره ایم ایس پینټ پروګرام کې دا جوړولی شو. بلې لیکلي ایم ایس پینټ پروګرام از د کنسسټ اف، کله چې ایم ایس پینټ پروګرام خلاص کړي دې کې ځینې برخې دي، ټایټل بار، مینو بار. زه راځم ګوره ایم ایس پینټ پروګرام خلاصومه، دې بار ځي د ټایټل بار وایي، دا ځای ګورئ دا دې ته کویک اکسس ټول بار وایي، دې ته مینو بار وایي، دې ته رایبون وایي، دې ته رولر وایي چې یو په دې کې عمودي رولر دی دا او دا افقي رولر دی، بل دې ته سکرول بار وایي او دې د سټیټس بار وایي او دې ته کیپشن بټن یا کنټرول بټن وایي. صحیح شوه؟ دا موږ سره د ایم ایس پینټ پروګرام چې شی تعریف. دا ما سیو کو، صحیح شوه؟ سیو مې کو. اوس راځم د ایم ایس پینټ پروګرام په مینو باندې شروع کوم تاسو ته. اول موږ سره اووم کې نیو دی، لکه څنګه چې ما تاسو ته نوټ پاټ ټولو کې کار وکړ. دلته زه یو شکل رسموم، غواړئ نوې صفحه ته ترشي، راځه اووم ته یا مین فایل مینو ته نیو باندې کلیک کړه. ښه دا شکل چې تا جوړ کړی دا صفحې او که نه صفحې که سیف دې کلیک کړو نو یو پیر به دا فایل سب شي، هغه نه بعد به تا ته نوې صفحه راشي. که ته وایې چې یاره دا ما ته په کار نه دی، ما ته صرف نوې صفحه په کار، ډو ناټ سیف باندې کلیک کړه نو څه کېږي ګوره ما ته نوې صفحه را. بل هغه نه لاندې ګوره موږ سره اوپن دی، څه چې تا مخکې صف کړي کمپیوټر کې هغه خلاصول غواړې راځه اوپن ته. څه خلاصول غواړې زه ورته وایم چې یاره ما سره مای پکچر کې دا کریم په نوم پکچر دی دا خلاصوم، اوپن کلیک ګوره هغه ما سره خلاصېږي چیرته. بل سیف دی، سیف دپاره زه نوې صفحه اخلم، کنټرول این او راغلم د مې شکل رسم که دا یو شکل شو، دا غواړم زه سیف کم. صحیح ده؟ دې ته مې داسې رنګ هم ورکو، دا سیف کول غواړم، راځه فایل ته سیف کوم. کوم ځای کې سیف کوې ځای ورته خوښ کړه، ډیسکټاپ نوم ورته ورکړه اسات او بیا فارمټ ورته خوښ کړه، کوم فارمټ کې سیف کول غواړې. صحیح شوه؟ او بیا سیف کلیک کړي نو دا به ډیسکټاپ کې موږ سره کوم فارمټ په کوم نوم چې تاسو ورکړئ په هماغه نوم باندې ثبت شي. صحیح شوه؟ سیو اس څه کار کوي؟ سیو او سیو اس کې درې خبرې مهمې دي، درې مهم فرقونه دي. یعنی سیو او سیو اس کې یو سیو خو پوهېږي چې یو فایل په یو نوم یو مشخص ځای کې سیف کوي. سیو اس چې دی درې کاره کوي عمومي، یو فایل په ډېرو نومونو سیف کوي، دویم یو فایل په ډېرو ځایونو کې سیف کوي، څلورم یو فایل په ډېرو فارمټونو کې سیف کوي. یعنی مختلف نومونو، مختلف ځایونو، مختلف فارمټس کې دا فایل سیف کوي. ګوره لکه زه راغلم اول نوم دپاره په دې مې کلیک کړه، زه ورته وایم چې یاره دا اسد و، دې پېره د اس په نوم یې سیف کړه. بل بیرته غواړم مخکې ما ګوره زه سیف ته راغلم، کوم ځای کې سیف ډیسکټاپ کې، دې پېره زه ورته وایم چې مای ډاکومنټ کې سیف کړه، هماغه فایل مای ډاکومنټ کې مې سیف کړو. بل راځم ورته وایم چې یاره دا سیف کول غواړم خو په کوم شکل کې، بي ام پي کې، جي پي جي کوم، زه ورته وایم پي ان جي کې دې پېره سیف کوم، هماغه فایل په څه کې سیف شو؟ پي ان جي کې سیف شو. یعنې درې وظیفې اجرا کوي چې په مختلفو نومونو، مختلفو ځایونو، مختلف فارمټونو کې زموږ فایل څه کار کوي؟ ثبت کوي. ورپسې ورور هغه نه لاندې موږ سره پرنټ دی. پرنټ کې اول موږ سره پرنټ پریویو ده. پرنټ پریویو دې دپاره استعمالیږي چې دا خط دا کوم شکل چې موږ جوړ کړی دی، ته غواړې چې یاره دا شکل که زه چیرې ثبت کم که نه، دا شکل ثبت کم پرنټ کم، دا شکل که چیرې زه پرنټ کم نو دا په کوم شکل ما سره پرنټ کیږي، دا کتل غواړي. نو دې لپاره موږ د پرنټ پریویو څخه کار اخلو. نو راځم فایل ته، پرنټ پریویو ته. ګوره پرنټ پریویو کې موږ سره ډېر کمانډونه دي چې اول کمانډ موږ سره کلوز دی. غواړي دا مثلا خپل فایل له وکتو، غواړي پرنټ پریویو بند شي، راځه کلوز باندې کلیک کړه نو پرنټ پریویو به څه شي؟ بند به شي. بیا راځم زه پرنټ پریویو ته، ورپسې موږ سره نیکسټ پیج، پریویس پیج. دا هغه وخت کې کار کوي، ما تاسو ته ورپټ کې ویلو چې اوس ګور دا شکل موږ رسم کړی ډېر ورکوټی دی، نو ځکه دا نیکسټ پیج او پریویس پیج کار نه کوي. دې لپاره چې دا څه شي، دا یعنې دا نیکسټ پیج او پریویس پیج فعال شي باید دا شکل زیات یا ډېر شکلونه موږ رسم کړي. زه راځم د دې شکل سایز غټوم، پیج ټپ ته ځم، پیج ټپ کې زه ورته وایم چې یاره د دې شکل اندازه سایز نه دی، دا ورته وایم 300 کړه. اوکې کلیک کړه، شکل وګوره غټ شو که غټ نه شو. اوس ما ته وایي ته اوله صفحه کې زه ورته وایم نیکسټ پیج ما ته وښیه دا دویمه صفحه، دویمه خالي صفحه ده. بیا غواړې پخوانۍ صفحه وګورې، پریویس پیج باندې کلیک کړه، پخوانۍ صفحه ښیي درته. صحیح شوه؟ ټو پیج خو پوهېږي دواړه صفحې ښیي درته، یعنې دوه صفحې ښیي موږ ته، ون پیج یوه صفحه ښیي. نو دا ما وخت فعالېږي چې موږ سره کله دوه پیج وي، نو ټو پیج دوه صفحې، ون پیج یوه صفحه موږ ته ښیي. په خبره پوه شوئ؟ هغه نه وروسته موږ سره زوم ان دی چې دا تصویر موږ ته څه کوي؟ غټوي. او بل زوم آوټ دی چې تصویر څه کوي؟ ورکوټه کوي. زوم ان تصویر غټوي او زوم آوټ څه کار کوي؟ تصویر ورکوټه کوي. ورپسې موږ سره بل کمانډ دی پیج سیټ اپ، د ورقې تنظیمات، د ورقې جوړول. صحیح شوه؟ اډجسټمنټ
اول پیج سیټ اپ کې ماته وایي چې دا کومه سي ورقه کې چاپه A4 کې زه تم چاپوم. سورس کې چې موږ سره پرنټر نه انسټال شوی دی نه خو فیکس موږ سره دا آپشن د فیکس لپاره فعال شوی دی. نو دلته وتا ته پرنټ کې دا وایي چې دا فایل چې ته پرنټ کې اتوماتیک پرنټ شي کنه منول هغه آپشن دلته راځي. بل اورینټیشن کې ته وایي دا صفحه چې چاپه په اوږدواله چاپه د صفحه کې چاپه د عکس کنه لینډسکیپ کې پروټیټ معنا عمودي صفحه کې چاپه او لینډسکیپ افقي صفحه کې چاپه دا لیکل کوم رقم صفحه کې چاپه. اوکې کلیک وګوره صفحه زموږ څنګه شو دا عمودي شو او کو افقي په کار دلته لینډسکیپ ته واخله. مارجن وایي حاشیه برا لاندې خي چپ طرف ته مسافه پر دې کنه زه تم چیرې لیفت نه 0. اوکې کلیک اوس ګورئ راغلم. اوکې لیفت نه شو همدارنګه لاړم پیج سیټ اپ ته. همداسې تاسو کولی شئ چې رایټ نه لیفت نه ټاپ باټم نه مسافه ورته ورکړئ. بل زه راځم وګورئ ښه دا پکچر نه دی دا پکچر چې ما جوړ کړی دی زه دا بیرته ځم د سایز څه کوم پیج سیټ اپ ته راغلم سایز مې ورته څه وکړو 100 مې کړو. اوکې دا پکچر وګورئ صفحې کوم سر کې دی ټاپ کې دی نه داسې مینس کې دی عمودي او نه داسې مینس کې دی غواړئ مینس ته راشي نو څه کوئ دلته راځي دا به هم کلیک کړئ دا آپشن به کلیک ورته هورزنټل سنټر ته راوړه ګورئ دلته ورټیکل هم سنټر ته راوړه. اوکې کلیک وګورئ پکچر څه شو سنټر ته راغی. په دې خو پوه شئ انشاءالله دا ډېر مهم آپشن دی. بل اډجسټ څه کار کوي دلته اوس موږ سره څو پیج دي تاسو وګورئ یو پیج دی غواړئ دی نه د دې سایز د تصویر زیات کړئ راځه کلیک ورته د سایز څو کړه 300 وکړه. نو 300 چې دوی لیکو نو واقعي دا خو معلومداره خبره چې سایز چې غټ شي نو پیج هم زیاتېږي. ګوره تصویر غټ شو یو پیج 2 3 څلور پیج شو موږ سره بیرته ورکوټه کول غواړئ دې ځینم کولی شئ تاسو ورته ولیکئ 100 او دې ځینم کولی شئ ورته وروره 1/1 یعنی یو ضرب یو څو کېږي یو کې کنه نو دا ټول به ماته په یو پیج کې راوړي دا تصویر به یو پیج ته راشي. خبره پوه شو دا موږ سره پیج سیټ اپ کې بل کا مهم کمانډ هغه نو وروسته موږ سره پرنټ دی تنظیمات پیج سیټینګ خلاص شو. اوس تاسو غواړئ دا پرنټ کې راځي پرنټ هماغه خبرې دي پرنټر نوم به واخلئ موږ سره پرنټر نه دی انسټال شوی دا فیکس دی فیکس لپاره دا آپشن فعال شوي. ټول پیج پرنټ کول غواړئ کنه سلیکشن چې کوم ځای تاسو سلیکټ کړئ پیجز اول 2 3 4 کامه داسې نور او کرنټ پیج چې کوم پیج کې تا کلیک کړئ څو کاپیان ویستل غواړئ 2 3 4 څو کاپیان 2 یا مثلا 3 کاپی څو کاپیان وباسئ. دا منظم پرنټ کول غواړئ غیر منظم کولیټ معنا منظم ان کولیټ معنا غیر منظم پرنټ کول صحیح شوه. دا موږ سره د پرنټ بعضې نور آپشن اور پسې موږ سره لاندې بل پرنټ خو دا په دې پوه شو دا خو مې ته وویل فرام سکینر اور کمره ده که چېرې تاسو سره کمپیوټر کې کمره انسټال غواړئ کمرې نه خپل عکس راوړئ دلته نو دا کمانډ یوز کولی شئ چې موږ سره کمره نشته او نه زموږ کمپیوټر کمره لري نو ځکه دا غیر فعال دی. کله چې تاسو کمره انسټال کړئ نو دا آپشن خپله فعالېږي. بل سنټ ان ایمیل مې تاسو ته وویل چې کله تاسو سره انټرنیټ غواړئ دا فایل یا دا پکچر چاته ولېږئ انټرنیټ تھرو باندې تاسو دا کولی شئ. ورپسې ډېر مهم کمانډ دی سیټ از بیکګراوند سیټ از ډیسکټاپ بیکګراوند دې کې 3 آپشن دي. دا عکس چې تاسو جوړ کړی دی غواړئ دا ډیسکټاپ ته راوړئ دا یو ورځ سیف کوم سیف مې کو صحیح شوه ډیسکټاپ ته راوستل غواړئ راځئ فایل دا فایل ته چې راغلی ورته ورو داسې کار وکړه فل کې کلیک کړه نو دا پکچر ټول پیج کې یو پکچر راځي مونږ ته ټول پیج کې یو پکچر راځي مونږ ته صحیح شوه. او که ته وایې چې نه دلته راغلی سنټر ټایټل دی واغستو دې پیج کې چې څومره ځایږي مونږ ته راوړي څومره پکچر چې ځایږي ګوره یو دلته یو دلته یو دلته یو دلته او که یو دانه غواړئ سنټر کې غواړئ دلته چې کله راغلی هوم ته فایل ته چې راغلی ته کلیک ورته سیټ از ډیسکټاپ بیکګراوند سنټر کې راوړئ یو دانه راوړئ ګوره سنټر ته راغلی یو دانه راغلی او هغه نه لاندې مونږ سره ګوره پراپرټیز ده پراپرټیز کې تاسو ګوره دا پیج زموږ ډېر ورکوټي ده دا غټول غواړئ صحیح شو د دې سایز کمول زیاتول غواړئ راځئ فایل ته چې راغلی پراپرټیز باندې کلیک کړئ ګوره اول مونږ ته دا وایي چې دا خطکش اندازه په انچ غواړئ په سنټي میټر غواړئ په څه باندې غواړئ زه ورته وایم چې انچ مخکې اوس سنټي میټر غواړم اندازه څه شوه سنټي میټر ته بدله شوه صحیح شوه. او بل مونږ سره ګوره کلرس دي کلرس کې ګوره مونږ سره مختلف کلرس دي دلته که ته غواړې بلیک اینډ وایټ شي دلته تور سپین راشي سیاه او سفید رنګ راشي که نه بلیک اینډ وایټ اوکې کلیک کړه یس اوس وګورئ دلته بلیک اینډ وایټ شو. او همدارنګې بل مونږ سره څه شي ګوره که غواړې کلر راشي بیرته کلرس انتخاب کړه مونږ سره به څه شي مختلف کلرس پرې شي. بل ګوره د دې پیج ویټ هایټ ډونه زه ورته یم چېرې د دې ویټ څومره کا زه ورته یم دا 15 کا او هایټ هم چې تقریبا 12 کا اوکې کلیک وګوره پیج ویټ او هایټ څه شو څه نه څه زیات شو صحیح شوه. او ورپسې موږ سره دی اباؤټ ایم ایس پینټ په باره کې معلومات دی که چېرې تاسو لوستل غواړئ په دې کلیک کې هغه ته خلاصېږي دا ورژن دی دغه وینډوز تاسو انسټال کړی دا صحیح شوه.
او داغه نه لاندې موږ سره ایگزیټ کمانډ دی چې موږ ته ایم ایس پینټ پروګرام څه کوي بندوي صحیح شوه او د کیبورډ نه تاسو څنګه کولی شئ ایم ایس پینټ پروګرام خلاص بند کړئ ما تاسو ته ورډ پټ کې ویلو آلټ A4 یو طریقه ده بل راغلمه ایم ایس پینټ پروګرام خلاص کو آلټ F6 بله طریقه ده ګوره یو هغه طریقه او بل آلټ سپیس دلته کلیک وکړئ تاسو آلټ سپیس C دا بله طریقه ده د ایم ایس پینټ پروګرام د بندول ګوره آلټ سپیس C بند شو بل سټارټ ته بیا لاړم پینټ مې خلاص کو بله طریقه آلټ F6 دا بله طریقه وه ایم ایس پینټ پروګرام چې بندېږي ورباندې او بل آلټ سپیس اپ ایرو کی انټر دا بله طریقه وه د ایم ایس پینټ پروګرام د کلوز کولو دا موږ سره د ایم ایس پینټ پروګرام فایل مینو نورې مینوګانې انشاءالله نیکسټ ریکارډ کې زه تاسو ته ریکارډ کوم